په جرګه کې د مقاومت جبهې په اړه بیخي خطرناکه پریکړه وشوه. ملا حسن اخوند څه وویل، نور څه ویل شوي دي، دا هر څه په ویډیو کې وګورئ. خو لومړی د سوله افغان چینل سبسکرایب کړئ او بیا ویډیو هم لایک کړئ. د افغانستان د لوی جرګې په تالار کې نن د طالبانو له لوري د ملایانو لویه غونډه چې ویل کېږي یو شمېر طالب پلوي قومي مشران او څېرې هم ګډون پکې لري، نن سهار پیل شوه. طالبانو د دې غونډې د ریاست لپاره د شیخ مولوي حبیب الله حقانی په نوم یو کس ګمارلی دی، خو په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په غونډه کې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند ملایانو ته وویل چې ستاسو بچیانو په تیرو 20 کلونو کې داسې قربانۍ ورکړي دي چې بیلګه یې نه پیدا کیږي، او قربانۍ یې د دې لپاره ورکړي چې په افغانستان کې یو اسلامي نظام حاکم شي. نوموړي د طالب ضدو ډلو له فعالیتونو څخه په اندېښنې څرګندولو سره زیاته کړه د اسلامي نظام د حاکمیت سره ټول هغه کسان چې مخکې له مجاهدینو سره جنګېدل وبخښل شول، خو اوس بیا هم هغه کسان آرام نه دي ناست. دوی تیر 20 کاله زموږ ولس دربدره کړ، وطن یې را خراب کړ، اوس چې ولاړل او زموږ له خوا هیڅ مشکل هم نه دی ورته متوجه، بیا هم زموږ ملت ته تکلیف ورکوي. ښاغلي حسن اخوند ونه ویل چې جمهوریت نظام ته دوی څنګه هیواد په میراث پریښی وو، څه یې خراب شوي او ولس د هغه نظام له لورې څنګه دربدره شو. حسن اخوند د طالب حکومت نیمګړتیاوې تایید کړې، خو ویل چې هغه فردي ستونزې دي او د دوی د ټولو استازیتوب نه کوي. په نظام کې که یو څوک غلطي کوي او حتما به کیږي، ځکه موږ او تاسو د اوس اثر خلک یو، مګر موږ باید د یو شخص غلطي ټول نظام ته منسوبه نه کړو. نوموړي له ملایانو په ضمني ډول وغوښتل چې د طالبانو د مخالفانو پر وړاندې دریځ ونیسي. تاسو د ولس علمای او قومي مشران هغو کسانو ته چې اوس هم د اسلامي نظام په مقابل کې درېږي دا پیغام ورکړئ چې ستاسو حیثیت څه دی، په کوم سبب د دغه اسلامي نظام مقابله کوئ. د یادونې وړ ده چې یاده غونډه 3 ورځې به دوام وکړي. د غونډې عکسونه او ویډیوګانې تر اوسه طالبانو نه دي خپاره کړي او معلومه نه ده چې کومه کابل میشتو افغان سیاستوالو ګډون پکې کړی دی. په ورته وخت کې بیا مولوي مجیب الرحمن انصاري د افغانستان د علماو په نننۍ ناسته کې وویل علماو غونډه کې دی داسې فتوا ورکړي چې څوک چې د اوسني نظام پر وړاندې درېږي باید سر یې له تنه جلا شي او له منځه یوړل شي. تاسو د مجیب الرحمن انصاري د دغه خبرې په اړه او همدارنګه د دغه غونډې په اړه خپل نظر انتقاد پیشنهاد کولی شئ د ویډیو په کومنټ برخه کې موږ سره شریک کړئ. موږ هم کوشش کوو ستاسو کومنټونه ټول ولولو. تر بیا ښه وخت ولرئ.